زاهد صاحب چای به هم څکو خبرې به هم کوو. ډېره مهرباني استاد صاحب شکریه. مونږ په چاربیته باندې خبره کوله چې زمونږ ولسي اصناف خو ډېر زیات دي خو په هغې کې چاربیته چې ده نو هغه زمونږ خاص د حجرې سره تړلې ده. ستاسو څه خیال دی د فن او د هیئت په هکله باندې؟ نو د چاربیتې چې څو پورې د هیئتي شکل تعلق دی نو زما خیال دا دی چې هغه څه مخصوص نه دی، دا سینه په سینه راغلی چونکې یو فوک سیز دی او هر چا د خپل مزاج متعلق د خپل مطالعې متعلق د خپل دستور متعلق یا چې کوم حجره کې ویل کېده هغې اثر دا په مختلفو شکلونو کې راغلی ده. بیا وروستو لکه دې کې بیا هغه محاسن پیدا شوي دي، علم پکې راغلی دی، تیزوالی پکې راغلی. خو د دې چاربیتې چې کوم د ټول نه زورور زما په سوچ خبره ده نو هغه دا ده چې دا د پښتنو یو خپل ایجاد کړی شوی صنف دی او ته د دې مزاج ته وګوره، هغه شان شدت، هغه شان تیزوالی، هغه شان خوږوالی څنګه چې د پښتنو په عامو خلکو کې. نو زه دا وایم چې د چاربیته څومره یعنې پښتنو ته نږدې ده یا د هغې مزاج ته یا د هغې دستور ته یا د هغې هغه خپل معاشرتي حالت ته. نو زه وایم چې داسې ډېر کم نور صنفونه هم شته لکه نیمه کې ده، لوبه ده، مصره ده، د هغې جواب هم نشته. خو دې کې چې کوم کمال دی زما خپل خیال دا دی چې دا بالکل د پښتنو عکاسي کوي، خپل صنف دی. زاهد صاحب یو خبره ذهن کې راځي چې تاسو وایي چې دا د پښتنو خپل صنف دی، خو یو خو د دې دا نوم چې دی چار بیت دا د فارسی نوم دی او بل د دې چار بیت کې د دې په دې جوړښت کې څه خبره نه راځي چې یعنې د څلورو بیتونو بالکل ویم څلور شعرونه څلوري بیا وروستو لکه پکې لږ جدت پیدا شوی دی وخت سره سره نو هغې کې بیا چا په بل شکل کې هم ډېرې لیکلي دي. خو دا خو لږ واضح کوي زاهد صاحب چې دا چار بیت نو بیت خو د دوو مصرو وي که نه، د دې چار بیتې په بند کې خو څلور مصري وي نو دا خو دوه بیته شو چې دې ته چار بیت ولې وایي؟ نو دا خو پخوا که تاسو ته یاد دی راحت بابا لکه شهباد اخبار و هغې کې به هغه لکه موږ به ورته مصره وي اب ورته دوه بیتې وي، تاسو ته یاد یې به ورته دوه بیتې وي نو اب هم دوه شعرونه وی به ورته دوه بیتې. چاربیته اوس که ته وګوره دونه پښتنو کې اخلي شوې ده چې مونږ خبره کوو مړه څه چاربیته یې شروع کړه د دې نه دا ظاهرېږي دا چاربیته ډېر اوږد چې دا د پښتو خپل صنف دی بالکل ډېر اوږد و نه لکه ولسي شاعران چې چې دا ولسي شاعران معافي غواړم هغه دا ده چې دا به هغوی په یاد وي که د ګنټې چاربیته به وه که نه هغوی به په یو سا باندې وي دی غټ کمال و. یاداست ما دا خبره کوله چې لکه ولسي شاعران وایي چې د دې یو سرنامه وي هغه دوه مصري وي یا د هغې کړی وي او وروستو د هغې کړی وي که نه جي. نو په دغه هکله باندې تاسو چې کومې خبرې کولې نو هغه د هغې خاصیتونه تاسو بیان کړل که نه جي. موږ چې موږ په دې باندې پوه شو چې د دې د هیئت چې سرنامه یې بیا پکې بند وي هغې ته کړی هم وي او مختلف قسمونه دي دا زنځیرې چاربیته دا زنځیرې چاربیته ساده چاربیته د دې خو بلا قسمونه ما تاسو ته تاسو وګورئ ټیکهدار بابا زما خیال دی د چاربیتې یو محترم نوم تېر شوی د چاربیتې بابا په نوم خو د هغه چاربیته چې وګورئ نو هغه بالکل د عبدالله استاد چې کوم چاربیتې ویلي هغه سره بالکل بدلی دي. بیا چې نورالدین ویلي دي هغه د هغې نه بدلی دي. بل لکه نور د زموږ په وختو کې زموږ د جدید بلکې زه به دا وایم چې ستاسو د عمر دغه چې کوم راغلی فریدګل استاد دا د زرګل استاد روارو او زرګل استاد په خپل هم ډېر ښه شاعر و د چاربیتې هغه چې کومې چاربیتې لیکلي دي هغه بیا بالکل جدت ته راغلي دي. بیا چې پیرګور لیکلي دي نو هغه بیا ډېر جدیدي دي. لکه هغه یو چاربیت یو سر دی چې ما ته اشنا د سونډو شت کړی دی ما ته اشنا د شونډو ست کړی دی زم په نیزو زم په ورځم په سکو په نیزو باندې نو دا چې ته دا وایې که دې کې چې کوم هغه تاریخ بیان کړی دی کوم دې کې هغه فني محاسن دي دا بیا بالکل یو جدیده دغه ته راغلی. تاسو د ډېر تیزۍ سره د پښتو ادب ته راغلی خیر د تاسو پکې چای هم واخلئ زه پکې یو تپوس هم کوم پردي بسکټ چې دا ډېر په مینه خورم دا زموږ د خپلې حجرې بسکټ دي نو خو ځکه مې ته ووایې که نه چې خورم یې نو ما پوښتنه دا کوله چې د دې دور ته خو به وروستو راځو تاسو موږ ته د پښتو کې د ابتدایي چاربیتي شاعرانو که یو څو نومونه واخلئ او دا هم لږ راته وضاحت وکړئ چې د پټې خزانې په شاعرانو کې هم یو شاعر داسې شته چې چاربیته یې لیکلې ده. داسې خو ډېر دي جي لکه بجوړې اخون بجوړې استاد چې چاته به بجوړې دا اوس
بالکل د تیرې نه ما خیال زړې زمانې دي داسې ټولو لیکلي خو هغه داسې نه دي که نه لکه یو خو د چاربیت شاعري نو هغه جدای هغه بل بالکل عمدقه لیکي بعضې خلکو اسم لیکلي دي لکه هر اوس پیرګور ته خو سره چاربیت شعر نه شوی خو ځان له یو چاربیت هم لیکن هغه چې کوم څه لیکلي نه ما خیال چې د ټولو چاربیتو یو مسک تیر شوی ده دا هېڅ دې ته راځو چې لږ دا چاربیته چې ده زموږ مشران دا هم وایي چې دا د یو مخصوص دور پیداوار دی او سیاسي قسمه موضوعات پکې راغلي دي چې خصوصا د سیک حکومت چې وکړله سیک حکمراني وه په هغه دور کې ډېرو چاربیتي شاعرانو د مزاحمتي شاعري کړې ده ورسره چاربیت هم لیکلي تاسو دې سره اتفاق کوئ بالکل زما اتفاق دی بلکې ته دا یم چې د باچا خان بابا تحریک چې کوم کنه ایک زیادت تر خلک عوامي او هغې دا چاربیتې دومره په زور باندې ویلې به چې هغې کې به خلک به دانه خاموشه ناستو ما ته اوس هم یاد دي زه وړوکی وم ما خیال چې پرایمرۍ کې وم او پورې غاړوتي کې جلسه وه او هغې کې یو شاعر راغلی و هغه وی چې مسلمان رور مسلمان وجني ځان له غم جوړوي یورپ د اوسپانې کار واغس اټم بم جوړوي یاره ته په خدای کې نو کا چې اوس هم حالانکې زما عمر اووه کالو یا به شپږ کالو او داسې راته یاد لکه دا سات هغې کې به دومره زور بل د هغې اوازونه هغه به دومره خواږه اوازونه بل ډېر د عوامو د مزاج خبرې به یې که نه د باچا خان بابا خو پښتو ادب سره چې کوم زما په خیال مهربانۍ کړي دي کوم شاعران هغه پیدا کړي دي د هغې شاد محمد میږی شو په هغې کې چاربیتي شاعران هم شته ډېر زیات جي بلا شی په هغې کو او هغې کې ډېر ظاهر صاحب لکه موږ دا هم اورېدلي دي که نه چې دا ولسي شاعران چې وي خصوصا د چاربیتو دا شاعران دا فلبدي شاعران وو لکه نورالدین خون ارسلا خون او د امانت د ګجرات امان ګجراتي دا ټول فلبدي شاعران ستاسو څه خیال دی په دې نو دا خو تقریبا فلبدي شاعران بلکې که ته وګورې دا هغه چې عبدالوهاب دستي نو دستي چې څنګه بدیو که نه دا دې په دغه معنو کې د خپل تخلص استعمالي چې دستي به ورته نه ماته یاد دي اوس هم ماته یاد دي زه کالج کې وم او هغې کې یو جلسه وه دا غالبا جلسه وه څو پورې ماته یاد دي ما پکې وی چې تا ته یو دوه کسه نواب وایي ما ته دنیا عبدالوهاب وایي یعنې دی خو څومره زور دی که نه زور دی پکې څومره سمپل څومره په نیغو بالکل زړه ته پینیټریټینګ چې ته وایي بالکل زړه نه پورې راپورې ظاهر صاحب په پښتو کې خو چاربیت ډېر مقبول صنف دی ډېر آیا دا چاربیت د پښتو نه علاوه د نورو ژبو په ادب کې په شاعرۍ کې څه شته یې نمونې یاره څو پورې چې زما د مطالعې تعلق ته کېدي شي دا کمه مي محدوده مي د دغې دعوه نه کوم خو زما خیال دی چې ته ما اورېدلي وو غالبا د زبیر اسرت ته دې ظالم سره کله کله داسې هم دا پټې مټې څیزونه په دې جیبونو کې او دا خو دې ساتي ځان دا راته وایي چې دا د هندکو کې یو دغه شته دی د چاربیت یو دغه ما کتلی دی او د هندکو چاربیت هم شته نه بلکې زبیر ځینې خبرې پټې ساتي ما سره هم څه شته چې په هندوستان کې دواړه ډاکټران یې نو څه وایي دا په مریضان یې سره کوي بس هغه راته راکوي زاهد صاحب په هندوستان کې چې کوم پښتانه آباد دي که هغې چې په اردو کې شاعري کوي په هغې کې په اردو کې چاربیت شته د رامپور په شاعرانو کې خو ما دا خبره کوله چې لکه هغوی به د پښتو نه اخیستي د هغه ژبو خپل صنف نه دی زاهد صاحب د دې خبره صحیح ده په خپل ځای خو هغه رامپور کې چې کوم پښتانه اوسېږي هغه هم د دې پښتونخوا نه تللي دي او هلته میشته شوي دي نو هغه خپل پښتون رنګ یې هماغلته وړی دی خو چاربیت یې په اردو کې لیکلي په اردو کې لیکلي دي ځکه چې د هغې ژبه پرې غالبه شوې ده او نو مطلب دا شو زاهد صاحب چې په اردو کې هم شته هندکو کې هم شته خو موږ به دا ووایو چې اوس په پښتو کې کمې چاربیتې لیکلې شوي دي ستاسو څه خیال دی چې موضوعات یې څه دي غټ غټ موضوعات په چاربیته کې څه دي موضوعات خو د هغې زیاتتر اول چې کوم نو هغه د سیاست سره تعلق لري یو خو سیاسي موضوعات دي پکې جی معاشي موضوعات هم پکې شته د مینې پکې ټول نه زیات پکې د مینې دي او د مینې موضوعات د مینې محبت لکه څنګه مونږ ادم خان دورخانه یا دا مامونی او دغه چې کوم نو دغه که ته ګورې دغه ربخ منیر دغه تماچې اواز راځي نه که څه داسې ټکا راځي نه نو ستاسو څه خیال دی چې دا کوم سیاسي موضوعاتو باندې چاربیتې لیکلې شوي دي نو دې خپل مقصد پوره کړی دی په خلکو کې سیاسي شعور را بیدار کړی چې ډېر پیدا کړی دي یعنی خاص کر د باچا خان بابا تحریک چې کم زور او کم خلکو باندې هغې کم اثر نو زما خیال دی چې چاربیته که ژوندی پاتې شوی دا دغه تحریک په وجه باندې تر اوسه ژوندی پاتې شوی او دغه خلک هم ژوندي ساتلي پکې ولوله پیدا کړې تاسو د څو شاعرانو نومونه مو واخیسته چې په هغې کې نورالدین استاذ هم دی
خو زمونږ په دور کې چې کوم شاعران دي نورالدین خو لږ زوړ دی ډېر مخکې دی ټیک زمونږ په دور کې دا خو ښکاره خبره چې ډېر لوی شاعر عبدالواحد ټیکهدار دی بالکل د ټیکهدار بابا نه علاوه د دې دور په چاربیتي شاعرانو کې څو نومونه که تاسو دا زرګل استاد و عبدالله استاد و د نوخار هغه ډېر ښې چاربیتې لیکلي دي عبدالله استاد او دغه دا فریدګل جټو دا د زرګل استاد روارو غالبا خو هغه چې کوم لیکلي دي نو سړی هغه ته وګوري چې هغه تعلیم یافته ډېر نه دې کې هغه زیات کې شاعران لږ دغه راغلی دی بیا زیات شاعران لکه چې پکې تعلیم یافته دي هم نه نشته پکې ډېر کم قدرتي مطلب هغې کې داسې د پیرپی میا محمد زمان هغه هم جټ شاعر دی یا هغه بشر یوسف زی د مردان هغه د هم نوخار یو هغه ډېر ښه د سید اکبر صابر هم لیکلي دي خو یو بل د نوخارو مانې خو دې وخت کې څه نوم نه راځي دا نه هېر شو هغه هم ډېر ښې خو دا شاعران چې کوم تاسو یادوئ زاهد صاحب دا شاعران خو دي د چاربیتې مخصوص شاعران تاسو دا ویلی شئ چې زموږ د کوم ادبي شاعران دي یعنی د غزل شاعر د نظم شاعر د دې دور چې کوم جدید شاعران دي په دې کې چېرته کې خلکو چاربیتې لیکلي لکه کلندر صاحب یو چاربیته زما په ذهن کې درې چاربیتې بلکې دغه درې چاربیتې چاربیتې نو دغه شان چې د کلندر صاحب غوندې علمي کلندر صاحب لیکلي دي نو ته پوه شه چې نورو به ډېرې لیکلي یعنی کلندر صاحب خو موږ ته پته ده چې د هغه په سباون کې درې چاربیتې درې چاربیتې نو دا چې کوم د غزل شاعران دي تاسو په خپله د غزل شاعر یې تاسو په خپله چېرته چاربیته لیکلې ده یا نور داسې د غزل شاعران چې وي یاره زما خو داسې د نظره نه دي تېر شوي کېدي چې خامخا به وي او بلکې اوس چې کومه شاعري کېږي زه یم چې دا څه د دې ټولو نه څه نچوړ غوندې خلکو روغ کړي او یعنی د ټولو اصنافو رنګ پکې شته تقریبا زه دا وایم زما خپل دا خو راته ووایي زاهد صاحب چې د ادبي شاعر ادبي نه زما مراد دا دی چې د غزل شاعر دی یو کامیابه چاربیته لیکلی شي یعنی ښه معیاري چاربیته څنګه چې د چاربیته شاعران لیکي یاره داسې خبره ده د غزل د شاعر کمال دا دی چې هغه نظم لیکلی شي چاربیت هم لیکلی شي بدل هم لیکلی شي خو د نظم شاعر چې کوم دی هغه ته غزل لیکل ګراني دا نور اصناف نشي لیکلی دله بس د ده وجه دا چې غزل د دې معاشرې دومره زورور صنف دی دومره طاقتور صنف دی ډېر پوټینشل دی پکې نو هغه هر څه لیکلی شي غزل کې دا کمال روغ نظم دی ته هغه په د غزل په یو شعر کې هغه ویلی شي صحیح ده زاهد صاحب تاسو خبره وکړه که نه چې زمونږ د ادبي شاعران چې کوم دي چې دوی نه راپدې خوا ولسي شاعرانو ته چاربیته راغلی ده نو دوی پکې خپل تاریخ محفوظ کړی دی لکه مطلب یې چې که مونږ د پښتونخوا د حالاتو او واقعاتو جایزه اخلو نو هغه به د ولسي شاعرۍ د چاربیتو نه اخلو تاسو څه خیال دی چې د چاربیتو تاریخ چا لیکلی دی یا په دې باندې څه کار شوی دی د متعلق یا دا راغونډې کړي شوي دي یاره د ټیکهدار بابا پې لکه کتابونه هم شته دغه هم پې شته دی یوازې ټیکهدار بابا خو نه دی که نه نور هم ډېر دي زاهد صاحب که بې ادبي نه وي نو زه به د حمیش خلیل صاحب نوم واخلم چې هغوی د پښتو اکاډمۍ دپاره چاربیتې راغونډې کړي 2 ټوکه چاپ شوي دي د چاربیتې پخواني شاعران او د چاربیتې اوسني شاعرانو ډېر غټ کتابونه دي نو راغونډې شوي خو دي بالکل خو هغې باندې لکه داسې تحقیق نه کار پې نه حنیف خلیل که ستا یاد شي که نه نو جیمز ډارمسټیټر د پښتونخوا د شعر هار و بهار یو کتاب لیکلی دی بالکل نو هغې کې هم ډېرې زیاتې چاربیتې هغه راغونډې کړي او بلکې کلو په کلو پسې ګرځېدلی دی او دا خبره هم صحیح ده خو دا زاهد راویل خان راویل ګوره هغه هم لیکلي دي چاربیتې بالکل دا فدا متوهر د ریډیو شاعر چې کوم دم لیکلي دي داسې نور محمد استاد ما نوم وخت تېر شو نور محمد استاد د نوخار هغه هم چاربیتې دي او محمدین تیلي بالکل هغه هم لیکلي او بل دا چې دوی به دا مقابلې په دې حضورو ته به لاړل لکه دا مقابلې به هم دي کولې فلبدي هغه مقابلې به کولې دا خبره هم ستاسو داسې به یو شی شروع کړو او به لوی دغه علي حیدر استاد هم لیکلي او ولسي شاعرانو ډېرې لیکلي خو زاهد صاحب تاسو فن هم د هغې دی او هغې جم دی ساتلی دي دا خو نن تاسو زموږ حجرې ته راغلي نو موږ وایو چې لږې نورې خبرې تاسو سره وکړو دا هم د ملګرو ته ووایي چې د دې چاربیتې دپاره داسې څه پابندي شته چې 15 بندونه 10 بندونه څومره اوږده پکار ده څه طریقه پکار ده ما خیال دی د اوږدوالي او د لنډوالي خو څه پابندي نشته ځکه چې دا خلکو ما تاسو په ګنټو ګنټو یې وایي لګیایي او دغه کمال دی چې ټوله ورته یاد دي لکه که تا ته زه بیا یاد یو ځلې مونږ بنو ته تللي جی جی هلته یو هلک و ینګ هلک و جی نوم خو ما نه دې وخت کې دغه شو هغې یو ګنټه ولاړو او یو نظم چاربیته ټایپ نظم هغه طارق محمود دانش طارق بالکل دانش د بنو شاعر دی بالکل غالبا چې دانش طارق محمود دانش یعنی هغه په یو ګنټه لګیاو
او زه هغه ذهن خلکو هغه ته کتل زه هغه مازغو تاریانو چې دومره یاد ورته دومره ورته یاد او داسې فلوینټ چې د ما خیال زه خپل غزل اورم نو ما نه به پکې درې شعرې روانه سره ویلو ډېر روانې او ظاهر صاحب په او دې بنو کې کې دومره بنو کې خو رواني ده که نه چې دا موسیقي سره د دې آهنګونه او د دې سرونه او د دې هغه لې او تال چې کوم ما خو تا ته صاحب چې ته لومبنۍ رالم او چې او پیالې ما اوچته کړه نو هغه وخت کې تاسو یو خبره وکړه نو ما راته ویل چې دا د پښتنو مزاج سره ډېر هم دی کې شدت هم ډېر دی دې کې مینه هم ډېره ده دې کې خوږوالی هم ډېر دی دې کې بروال هم ډېر دی دې کې ښکتهوالی نه زاهد صاحب دا خو راته ووایي چې د چاربیتې دا شاعر چې هغه خو ډېر سیاسي مسلې او ډېر داسې زموږ چې کومې سماجي مسلې دا پکې بیانوي آیا دنه هغه شاعرانه خوند خرابېږي هغه شاعرانه جوړښت چې کوم دی او د هغې هغه فن چې دی فن ته څه نقصان خو نه ډېر دغه سوال دی وکړو ډېر علمي سوال دی یعنې ما کتلی دي زما خپل سوچ دا دی جی چې لکه زه اوس په دې پیالې باندې مضمون لیکم جی او زما په ذهن کې دا اداره زبیر ده نو اول خو زما ذهن زبیر غاړې ته لاړ شي او جی لکه تو جو سیاسي شاعري نو زه دا یم چې ټیک ته کیدای شي ما سره له ډېرو خلکو اختلاف وي زه دا یم چې یو نظریاتي شاعر چې وي که نه دې ښه شاعري نشي کولی صحیح دا دې وجه دا ده چې دې اول په ځان هغه نظریه حاوي کي هغې کې مصنوعیت راځي او تو ګوره ته به وایې چې دا د لکه په زور جوړه کړې ده څنګه او د چاربیتې خو یو بحر دی بالکل د سمندر هغه ډودرېږي زاهد صاحب ستاسو دا خبرې خو هم لکه د سمندر ډېرې ژورې او روانې دي او زمونږ د حجرې د ملګرو ته ډېر څه زده کړل دلته موږ سره زموږ په حجره کې الماس او رګزیم ناست دی نو ستاسو څه خیال دی چې د دې نه یو خوږه چاربیته ونه ورو شوکت صاحب ډېره مذهب وکړي په کار ته وایي د چاربیتې هغه دغه به هم دې ته پته وي دی کې څونه زور دی او په خپله به اوس عملي طور ښکاره شي نشي خطا دا د سر سوتم ګران آشنا د می سزا دا چې ستا پته مگر زیدم اوس را نشي خطا دا در سر سوتم ګران آشنا د می سزا دا چې ستا پته مگر زیدم ګران آشنا د می سزا دا چې ستا پته مگر زیدم ورزي سنما چې وي ژوندونه خیر به راشي درته په زړه کې بې ساتمه پرېږده چې خمر په جبه شي زما په سترګو کې حیا ده زه به پس در واړومه ګران اشنا د مې سزا ده چې ستا په تمه ګرځېدمه اوس رانه هېڅ نشي خطا ده سزا ده چې ستا په تمه ګرځېدمه ګران اشنا د مې سزا ده چې ستا په تمه ګرځېدمه وتل به پارچا داسې کېږي په خپلو خلکو چې اعتبار کا خپل ځان چې خبرېږي د ګړنګونو بې ګزار کا د ښکلو مینه بې وفا ده زه بې څه درته ستایمه ګران اشنا د مې سزا ده چې ستا په تمه ګرځېدمه اوس رانه هېڅ نشي خطا ده د هر سهار څه وتمه ګران اشنا د مې سزا ده چې ستا په تمه خاطر خو مو وې در کتلی اوس ژوندونه اخیستی اور دی هغه چې تا ورته خندلي زړه یې د هرې خندا تور دی
زړه خوښه جړه ده چې زه په څه